زی په بدو کې تر پایه نه ویریږي زی په بدو کې تر پایه نه ویریږي دا امت اوس هم له خدایه نه ویریږي زی په بدو کې تر پایه نه ویریږي دا امت اوس هم له خدایه نه ویریږي زه ویریږم او که نه ته ښه خبرې زه ویریږم او که نه ته ښه خبرې خو دښمن ته مې دا وایه نه ویریږي زه ویریږم او که نه ته ښه خبرې خو دښمن ته مې دا وایه نه ویریږي سلام درته کوم ملګرو په خپل پروګرام پښتو ادبي ملاقاتونه کښې کوټکټ کلي ته راغلي او د فقیر بابا پښتو ادبي ټولنې کوټکټ ټول ملګري له موږ سره ناست دي یقینا چې د موږ ډېر احترام او قدر وکړی موږ د دوی ډېر احسانمند یو د دوی د ټولنې یو غړی حسن خان زخمي صاحب چې یو پروګرام موږ تاسو ته ځینې ریکارډ کړی او ملګرو ډېر زیات خوښ کړی و هغه بیا راسره ناسته په خوا کښې او تاسو ته به خپله یوه زبردسته خپرونه ځینې ریکارډ کوو هغه به تاسو مسافر او ملګرو ته ټولو ته ډالۍ وي اول خو په خپل پروګرام کښې هرکلی درته وایو زخمي صاحب د ټولو ملګرو ته د عید مبارکي د امید صاحب ته د عید مبارکي یا ټولو ملګرو ته مسافرو ته یو شعر د امید صاحب وایي چې امید مې شته چې به امید راځي امید مې شته چې به امید راځي اول باران نه اول وریځ راځي امید مې شته چې به امید راځي باران راځي خو اول وریځ راځي اوس په داسې وړه غوندې کتاب غوندې ووایي وایي ګران چې په تورو ځل په لاس تیر کي ټول مازدیګر مو په وسواس تیر کي ادای چې په نرمو سونډو تیر کي زبان په زړه مغونو پولی پاس تیر کي زه وایم اوس یې پسې عقلو والې دا یې له موږ سره په کراس تیر کي زه وایم اوس یې پسې عقلو والې دا یې له موږ سره په کراس تیر کي خلکو سره پوره ګنټه مجلس کوي زخمي صاحب هسې په لباس تیر کي اوس په غزل ووایم تودې باندې کار نه کېږي سړی باندې غږېږه تودې باندې کار نه کېږي سړی باندې غږېږه یاري کوې که نه کوې په دې باندې غږېږه که دا ورې د عید چیرې خدای راوستی له خیره که دا ورې د عید چیرې خدای راوستی له خیره چکر ته به جو بنو ته دیرې باندې غږېږه له بنو چې دیرې ته لاړ شو بیا به په خوښي یې له بنو چې دیرې ته لاړ شو بیا به په خوښي یې خیدو شیخ بدین ته با چشمې باندې غږېږه لبنو چې دیرې ته لاړ شو بیا به په خوښي یې خیدو شیخ بدین ته به چشمې باندې غږېږه دا 10,000 تر واخله لس په نورې پسې در کړم دا 10,000 تر واخله لس په نورې پسې در کړم خرچې خو پروا مه کوه خرچې باندې غږېږه زخمي صاحب د له سپینې خولې نه جار څه سر دې مه سنو زخمي صاحب د له سپینې خولې نه جار څه سر دې مه سنو په سر باندې دې نه پیاژه په خولې باندې غږېږه زخمي صاحب د تاسو یو نظم و چې ډېر مشهور و خو موږ سوچ کوو چې د خپل بلاک یعنې د خپلې علاقې تر حده د موږ چې کوم مسافر ملګري دي نور ملګري دي چې کوم له نورو نوریجانو د موږ پیج سره نمایندګي کوي هغوی ملګرو ته که ته دغه نظم پیش کړې عنوان یې ورته پیش کړې او نظم نو ډېر به ښه بس عنوان خو یې صاحبه زړیتوب خبره ده زړیتوب خبره جی نظم داسې ده وایي زڼی په سوده په نقصان نه پیاږي چې تر ویله په جان نه پیاږي زه داسې زڼی یم په جان نه پیدام ځکه خو پرېږده په اسمان نه پیدام ولاړو بازار چې وسندار تیر سه بس تر نظر مې مزېدار تیر سه ومې لیدی وجود مې یکدم ترېدا واخستا ما د زړه سیمې را پیدا واخستا له بې وسۍ نه مې زړګیا پر کېدی دیا لکه کیرې تالوګیا پر کېدی وایي دا خو بازار په بازار روان و خپلو خیالاتو چې خمار روان و ما ته یې څه سوچ و قرار روان و وایي داسې دکان وایي و دکان ته ګوټ سو څه شی کړه چې سامان ته ګوټ سو وایي زه سوچ چې ولاړو مایل ولاړ ولې زړه دې راټول که دا لتاړ ولې غر که ډېر چږي خو په سر باندې لار ضروري یو که بادشاه وي د بل خوار ورسره کار ضروري وایي پسې روان تلم ویل کېږي خو به چې ورته وایي غوسه کېږي خو به یاري خبره ده وړه خو نه ده پیژندګلي مو چې زړه خو نه ده وایي زه پسې ورنه حیران ولاړ یم د دکان ورچې پریشان ولاړ یم هسې اخته په ویر د جان ولاړ یم وایي دا یې له دکاندار سره په سودا لګیا سه چې شی کړه په غږېدا لګیا سه له نازه غږېده داسې رنګ ما ورو زیړېده داسې د سونډو سره یې داسې سره ښکارېده رانه خطا یې کړله واره جیبه زه بیا د سونډو په سر تېره کړله زړګیا زما یې که پرهاره جیبه غاښونه خولې چې په قطار ښکارېده بلې په غاړه چې وهاره جیبه سره ننګې یې داسې سره ښکارېده لکه انار د کندهار جیبه نور مې بیا سیخ ورته کتلی نسلی الله ورکړی و سینګار جیبه وایي کوښلی خو یې خو چا دوده پورې و داسې کوښلی چې چرنګ کوښلی و د بنو کوښلو نه خو دا یې کوښلی و په کوښلي والي له لورنګ کوښلی و
ا د پېښور له کوشلو ډېر کوشلی و د ټک له کوشلو خو بې شمېر کوشلی و وایي سودا یې ونه سوله جوړه نه سوله ما ته یې وویله چې ته څه وایې ما زه به چې ووایې که نه چې وایې سودا مې وکړه ور سودا جوړه تله دلته بیا دا موږ غږېدا جوړه تله له دوکانونو وتو باره رالو داسې تر سیمې د بازاره رالو ور زړه ورتله زړه مې نور حوصله ونه کړه ما ویل ورته یې دلته ما بیا ترسله ونه کړه وایي ما ورته وویله چې نام د چه ده دوره مې پوه که کله کام د چه ده مخې راواړه او چه یې ونه ویله غلی سه په کیسې پوه تله رنګې زیړ سوله دملی سه دا تور باڼه یې په دا برګو سترګو ګرتله سره لکه وزهي مچۍ راپورته کړه به برتله سره پیان یې راوکښلی په لیک لګیا سه په لیک خو داسې په ترتیب لګیا سه اول یې راته نام ولیکه بیا یې خپل کلی بیا یې کام ولیکه بیا یې ضلع بیا یې تحصیل ولیکه کاغذ یې داسې په توصیل ولیکه ټلیفانه یې پیلمبر ولیکه کاغذ یې بالکل برابر ولیکه کاغذ یې راکه ویې ویل چې حوصله دې وسله په د کاغذ چې ترسله دې وسله وایي ما ورته ویل چې مهرباني یاره الله دې مخه را په وکښلې جواني یاره وایي د دې نه بعد یې راته وکړه اجازت خبره او راته ګرانه اسات خبره وایي دا چې روان سولی په سترګو مې ګرده شوري سله د غم سلی سره خوره شوري سله بیا مې ونه لیدیا چې کاته که پورته لاړه د عشق انګار مې د زړه کور ته لاړه وایي زه چې روان تله په ګریوان شوري سله ګریوان مې بزه کړلی په والو د خپل جان شوري سله یو څو چاټونه مې دا سر ووالای یو څو سکان مې خپل ځیګر ووالای مال آی لیونیا کیا ورخطا خبره بازار چې چیرې کېږي دا خبرې دا د سرونو د سودا خبرې ارمان به نه کې داسې کوښلي په ارمان نه پیږي زخمی صاحب عشق چې په تاوان نه پیږي چې چیرې تر ویله په جان نه پیږي زه داسې زڼی وم په جان نه پیدا ځکه خو پرېږده په اسمان نه پیدا ډېر ښکلی ډېر روان نظم ډېر ټیک ټیک نول نظم یقینا حسن خان زخمی صاحب تاسو ملګرو ته پیش کړی او هغوی به خوند یې اخیستی امید کوو نو په دې باندې د تاسو ډېره زیاته مننه کوو ملګرو حسن خان زخمی صاحب ډېر په زړه پورې نظم تاسو ته پیش کړی ډېر ښکلي کلامونه او غزلونه یې خپل درته پیش کړه موږ خوندونه ځینې واخیست تاسو به خپل خوندونه ځینې پورته کړي وي خو دا وخت د موږ د پروګرام وخت رسېږي سر ته په نورو پروګرامو چې به سره یوځای کېږو